زه باوري یم چې د بریالیو او نه بریالیو خلکو د فکر ترمنځ ستر توپیر دی او بریالیتوب یو ستره فلسفه نه ده چې ورباندې پوهېدل کالونه وغواړي. بریالیتوب د مغز لوبه ده او بس. داسې لوبه چې باید پوه شئ د مغزو له ځواکه څنګه ګټه واخلئ. موږ ته تل ویل کېږي چې ته نورو ته خبرې کوې خپله څه شی یې، یا که ته رښتیا غواړې موږ سره مرسته وکړې نو خدمات دې باید وړیا وي. دا دوه خبرې په اصل کې هغه دامونه دي چې یو غریب سړی د پیسهداره کېدو او بریالي کېدو جرأت ونه کړي. زه د مفلس اوسم، خو که زما خبرې تر یو میلیونر تا ته ښه لاره ښایي تعقیب یې که. زه دې له تا پیسې اخلم، خو که زما خدمات تر نورو بهتره یي پیسې دې پې مصرف که. تل عالي شیان په ښکلو مغازو کې نه یي. ډېر بریالي خلک شته چې ناکامیږي او ډېر ناکامه خلک شته چې بریالي کېږي. نو بریا د مغز لوبه ده. دا یو مبهمه او ورکه شوې فلسفه نه ده. نو زما په اند د بریالیو او نابریالیو خلکو ترمنځ توپیر د دوی د فکر کولو په طرز کې ده. زه فکر کوم یو ناکامه انسان چې کله یوه هیله لري نو لومړی د خپلې هیلې د پوره کولو لپاره د اړتیاو اړوند فکر کوي. زه غواړم پیسهداره شم. والا پیسهداره کېدو ته خو پیسې پکار دي. زه خو پیسې نه لرم. غریبان نشي پیسهداره کېدی. دوی په دې شکل فکر کولو سره خپلې هیلې وژني. ناکامه خلک درې خبرې ډېرې کوي. اول، زه نه پوهېږم چې څنګه یې وکم. د همدې جملې له امله دوی خپلو هیلو ته کار کول دروي. دوم، زه ورته آمادګي نه لرم یا زه ورته وسایل نه لرم او د همدې امله خپلې هیلې پرېږدي. او دریم، وایي چې زه د بریالیو په څیر نه یم. خو بریالي خلک بیل ډول فکر کوي. هغوی وایي زه دا شی غواړم خو نه پوهېږم څنګه یې لاسته راوړم. اوس د درېدو په ځای دوی ځي د هغې شي د لاسته راوړلو تګلاره زده کوي. دوی هره معنی د یو مسؤلیت په توګه مني چې باید د دوی له مخې لرې شي. زه ښکلی کور نه لرم نو زما وظیفه ده چې یو ښکلی کور ولرم. زه د هغوی په څیر تکړه نه یم نو زما وظیفه ده چې د هغوی په څیر تکړه شم. نو دا د مغزو لوبه ده. که د مغزه محدود وي، فکر او عمل دې محدود دی.